ګلپاڼه ولې په پښتو کنسرت کې یوه پښتو خبره ورسره ونه شوه. سلامونه نیکې هیلې. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. د پښتو مشهوره سندرغاړې ګلپاڼه د یک تلویزیون په یو اختریز کنسرت کې میلمنه وه. هغې په دغه کنسرت کې خپلې مختلفې پښتو سندرې لپسینګ کړې، خو یوه پښتو خبره ورسره ونه شوه. د کنسرت نور جزئیات. په دې کنسرت کې د ګلپاڼې ترڅنګ د دري ژبې مشهوره سندرغاړې غزال عنایت هم برخه لرله. کنسرت د ګلپاڼې په یو پښتو سندره پیل شو او وروسته یې دري ژبې مخته انانس ته راغله. هغې د کنسرت سندرغاړې معرفي او وویل چې د ګلپاڼې ترڅنګ غزال عنایت هم پکې برخه لري. د پښتو کنسرت کې بده دا وه چې ګلپاڼه د پښتني سندرغاړې په توګه بلل شوې وه، خو له پیله تر پایه ورسره یوه خبره په پښتو ونه شوه. له ګلپاڼې سره ستړې مشې، اختر مبارکي او نورې ځینې خبرې ټولې څه په انګلیسي او څه په اردو ژبه کېدې. دلیل یې دا و چې د کنسرت چلوونکو په همدغو ژبو پوهېده او پښتو یې نه وه زده. ګلپاڼه له دغه کنسرت څخه سخته ورژېدله. له دغه وضعیته ښکارېده چې ګلپاڼه خوشحاله نه ده. د هغې د متاثره څېرې ګڼ دلایل وو، لکه ګلپاڼه او د خیبر پښتونخوا ګڼ خلک او سندرغاړي افغانستان لوی کور او کابل خپل ارمانخوار ګڼي. له داسې احساس سره چې یوه سندرغاړې کابل ته راځي او د کنسرت کوربانه ورسره په انګلیش او اردو غږیږي، نه به متاثره کېږي. د کنسرت په تالار کې حاضر ګڼ خلک هم غیر پښتانه ښکارېدل. په داسې وضعیت کې طبیعي ده چې له ګلپاڼې سره په کنسرت کې حاضر ناپښتانه سندرغاړي زیاته او ګلپاڼه لږه تشویقېږي. په ټوله کې ګلپاڼه په خپل لوی کور کې د پردیتوب احساس کاوه او دا احساس ورکول ورته په واقعیت کې یو ظلم او عیناً د پنجابي چلند تکرار و. ولې ګلپاڼه د یک تلویزیون کنسرت ته راغله؟ پر ګلپاڼې به ښایي خلک دا نیوکه ولري چې ولې یې د پښتنو تلویزیونونه پریښي او د یک تلویزیون کنسرت ته راغلې وه. خو منتقدین یې باید هیر نه کړي چې د پښتنو تلویزیونونه نه ګلپاڼې او نه بلې مشهورې سندرغاړي ته هغومره امتیاز ورکوي چې له لرې یا نږدې ځای څخه په خپلو خپرونو ته ورغواړي. دا تلویزیونونه په میم زرما ټول زما تورن دي. که دوی خپلې سندرغاړي یا سندرغاړي سم پاللي وای، هم به یې زیات کتونکي، شهرت او حیثیت خپل کړی وای، او هم به یې پښتو موسیقي او فرهنګ ته واقعي خدمت کړی وو. سراسري کیسه داسې ده چې دغه کنسرت کیسه د پښتنو او ناپښتنو رسنیو د معیار او مسلکیتوب سراسري کیسه ده. په هره برخه کې د دوی خپرونې همدا توپیرونه سره لري. ډېرې کمې پښتو رسنۍ داسې مهمې خپرونې برابرولی شي او ډېرې کمې ناپښتنې رسنۍ دي چې پښتانه مخکښان بللی شي او خبرو او د بحث او مجلس لپاره پښتانه او په معیار برابر قربانه ورته ولري. هیله ده دا ویډیو دواړو لورو ته د سمون یو انګیزه شي او که په بشپړ ډول نه وي، په ضمني ډول دا نیوکه حل او ځان اصلاح کړي. ګلپاڼه څوک او د کوم ځای ده؟ زده کړې څومره دي؟ ولې یې پښتو سندرو ته مخه کړې؟ خنډونه او له خنډونو سره مبارزې یې کوم؟ ګلپاڼه ولې د ژبو په سر او مشهورې سندرې یې کومې دي؟ فلمونو ته به وځي او که نه؟ او واده به چا سره کوي؟ د دې ټولو پوښتنو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو په راتلونکي کې درته ټول معلومات درکړو. د ویډیو په اړه خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ.